اټومیشن مکمل کورس په دې ویډیو کې درته ښیم چې ټیک ټاک اټومیشن اصل کې څه شی دی، ټیک ټاک اټومیشن څه ته وایي. ان شاء الله ا نه تر زیاته پورې مکمل ګایډ کوم تاسو چې آیا ټیک ټاک اټومیشن باندې موږ کار کولی شو یا نه. هر څه مخکې تاسو به یوازې هغه اپونه انسټال کړئ کوم چې تاسو ته لپاره ضرورت دي. اول کې تاسو به یو وی پی ان واخلئ، پیډ وی پی ان. که تاسو سره پیډ وی پی ان وي او صحیح دی، که پیډ وی پی ان نه وي نو پیډ وی پی ان ته اړتیا شته، باید واخلئ. یو کس وایي چې نه موږ سره پیډ وی پی ان نشته، نو پیډ وی پی ان څنګه اخلو؟ هغه ډېر زیات اسانه دی. اول په پلی سټور نه به سرفشار وی پی ان ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو ته څلور پنځه ایپونه چې دي د اول سر کې به تاسو ډاونلوډ کړئ. لومړی چې دی سرفشار وی پی ان دی، سرفشار وی پی ان سرچ کړئ، دلته به تاسو ته شو شي، دا به ډاونلوډ کړئ. لومړی چې دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. اگزامپل دا ډاونلوډ شو، ډاونلوډ نه بعد چې تاسو به چانه هر چانه چې تاسو وی پی ان اخلئ، وی پی ان نه بعد چې تاسو بل د سیټینګ کوئ. اول به تاسو د شی راشي، که پین وي نو الته ولاړ شي، انر ډیوایس باندې کلیک کړئ، یو کوډ دی به کس ته سند کړئ، تاسو 2 میاشتو لپاره 1 میاشت لپاره وی پی ان فعال شي. که تاسو یو کال لپاره اخلئ نو هغه بس ایمیل به ورکړئ، ایمیل سره به لاګین شي. کله چې دا صفر راغی نو دلته تاسو صفر راځي. اول قدم کې به دلته سیټینګ ته راشئ، دلته لاندې وګورئ سیټینګس، په دې وی پی ان سیټینګ باندې کلیک وکړئ. اول د کویک کنیکټ باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو خپل کوم دغه چې واړی لوکیشن دلته به تاسو اډ کړئ. ورپسې چې دی لاندې راشئ، د آټو کنیکټ باندې هم آن کړئ. ورپسې کلین ویب دم آن کړئ. ورپسې چې لاندې وګوره کلین سویچ په دې باندې دم آن کړئ. ورپسې ایډوانس سیټینګ دی، ایډوانس سیټینګ دلته لیکل دی جی پی ایس لوکیشن، په دې جی پی ایس لوکیشن باندې کلیک کړئ، دا به هم آن کړئ. دا څنګه آن پیږي؟ دا لاندې زما ویډیو وګوره، هغه کې مکمل د وی پی ان سیټینګ دی. ورپسې چې دی دینه بعد چې دی موږ داسې کار کوو، موږ کنټینټ پسې ګرځو. کنټینټ داسې کنټینټ پیدا کوو چې هغه وایرل وي. اول قدم کې ستاسو هر څه نه مخکې تاسو ته به ټیک ټاک اکاونټ ضروري وي. ټیک ټاک اکاونټ لپاره موږ لاندې ویډیو منشن کړی دی، ما هغه هم تاسو وګورئ. یو کس وایي ټیک ټاک اکاونټ جوړوم، څنګه جوړوم؟ کله چې ته وی پی ان ورسره اډ کړې نو وی پی ان نه بعد چې دی اول قدم کې ته به داسې کار کوې، ته به موبایل لوکیشن ګورې. موبایل لوکیشن څنګه کتل کېږي؟ موبایل میپس ته به لاړ شئ، میپ کې به ته سرچ کړې، خپل لوکیشن به ته سرچ کړې. خپل لوکیشن څنګه؟ دا میپس ته به راشئ. موبایل کې هر چا موبایل کې دا وي، او کله چې دا وي نو ته بیا کولی شي دغه چې دی سرچ کړي. اگزامپل ته زه لیکم، هېڅ هم نه لیکم. اول خو زه خپل ځای ګورم چې آیا زما لوکیشن د کوم هیواد دی، د کوم کنټري دی. دلته زه وګوره د زما چې دی لندن دی، یعنی یونایټډ کینګډم، دا ماته هماغه صوبې ښیي. وګوره په دې باندې زه کلیک کوم، ډایرکټ چې دی زما ځای ښیي. دا پیډ وی پی ان کې راځي، دا په فری کې نه راځي. یو کس وایي نه زه فری استعمالوم، فری استعمالولی شم یا نه؟ اټومیشن یعنی ټیک ټاک لپاره اټومیشن، پروکسي، وی پی ان یا چې دی آر ډي پی دا ضروري دي. یو کس وایي اوس کنټینټ پسې ګرځم، کوم کنټینټ پسې وګرځم او کوم کنټینټ چې دی زه ډاونلوډ کړم. کنټینټ چې دی موږ په 3 قسمه ډاونلوډ کولی شو. یو چې دی یوټیوب دی، ورپسې دویم قدم کې رینوټ دی، دلته رینوټ په نوم یو دنه شته دی، دغه رینوټ دی، په دې رینوټ باندې ته ډاونلوډ کولی شي. ورپسې چې دی یو چې دی کیوش په نوم یو بل اپ دی، هغې هم ته ډاونلوډ کولی شي. ری یوټیوب باندې هم ډاونلوډ کولی شي. هر څه نه مخکې ته به داسې کار وکړې، یوټیوب ته راشي. یوټیوب کې موږ اوس کنټینټ ګورو، کوم کنټینټ پسې ګرځو، داسې کنټینټ به ګورو چې هغه کنټینټ چې دی الریډي ډېر زیاته قوي وي، او کنټینټ چې دی موږ ته ګټه وکړي. یو داسې کنټینټ وي چې هغه موږ ته ګټه نه کوي، او فیسبوک کې او ټیک ټاک کې چې نه وایرل کېږي، نو دې لپاره موږ تاسو ته داسې کنټینټ شو کوو چې هغه کنټینټ چې دی الریډي وایرل وي. اگزامپل را به شي سرچ ته، زموږ اوس ریکارډ باندې شي. اول کې به دلته ولیکئ پوډکاسټ، دا په پیډ کورسو کې ښودل کېږي. کله چې دا تاسو پوډکاسټ دلته سرچ کې ولیکئ نو سرچ نه بعد چې دی چې زموږ پیډ کورس کې انشاءالله تاسو ته داسې ځان ته مواد دي، هلته تاسو کولی شئ وایرل کنټینټ چې دی په پیډ کورس کې ترلاسه کړئ، او چې ستاسو اکاونټ چې دی مونیټایز شي، او دې کې هم کولی شو انشاءالله. اگزامپل دغه کس چې دی ډېر زیاته وایرل دی، همدغه کس باندې زه کلیک کوم. تقریبا 33 میلیون چې دی ویوز راغلی دي. یو کس وایي موږ خو بیخي موږ نه پوهېږو، زیرو نه سټارټ اخلو. نو زیرو نه سټارټ چې اخلي دا هم دی. ورپسې زموږ پیډ کورس چې ځان جوین کړي نو هغه کې ډېر زیاته ښه معلومات دي، نو تاسې کولی شئ هغه پیډ کورس کې هم تاسو ځان جوین کړئ. اگزامپل دغه یو یوټیوب چینل والا دی، نو تاسو به پیژنئ ما نه ښه ډېر زیاته وایرل دی، فیمس سړی دی. تقریبا 2400 ویډیوز اپلوډ کړي دي، او 17 میلیون 19 میلیون چې دی سبسکرایب دي. کله چې موږ یو چینل ته دننه کېږو، اول نه هر څه نه مخکې موږ څه کوو؟ هغه چینل چې دی موږ وزټ کوو چې آیا دا ټیک ټاک لري، یوټیوب لري، نه لري. د دې لپاره به تاسو مور باندې به کلیک کړئ. دلته مور کې به تاسو مکمل ډیټیلز وګورئ، آیا انسټاګرام لري، ټویټر لري، فیسبوک لري، خو ټیک ټاک نه لري. ټیک ټاک لپاره موږ څه کوو؟ دغه نوم چې دی موږ کاپي کوو. کوم نوم؟ په دې دا وګورئ، دغه ایډ باندې به کلیک کړئ، په دې دا به کاپي واخلئ، ډایرکټ به لاړ شئ یوټیوب ته. یوټیوب ته به راشئ،
ډېر سوري هغې ته به راشئ ټیک ټاک ته. دلته به ټیک ټاک ته راشئ. ټیک ټاک کې به د دې نوم سرچ ورکړئ. د دې نوم به سرچ ورکړئ. که چېرته دا سړی همدغه نوم باندې ټیک ټاک لري، خپل اوریجنل کس وي، بیا صحیح دی. که اوریجنل کس نه وي ته کولی شې د دې ویډیوګانې بیا هم یوز کړې. اګزامپل سوري چې تاسو دا غږ راغی، نو داسې کار به وکړئ. دغه نوم چې دی دلته به پیسټ کړئ. زموږ انټرنیټ چې دی ایشو ډېر زیاته شوی دی او ډېره زیاته وبخئ. دغه نوم چې دی زه دلته پیسټ کوم. اوس به دغه نوم چې دی راشي، زه به دا پیسټ کړم. هغې نه بعد چې دا به نیکسټ کړم. نیکسټ نه بعد چې دی دلته چې دی هماغه چینل والا نوم چې دی دلته ماته شو شي. اول خو د دې ویزټ کوم چې آیا دغه کس خپل اوریجنل کس دی که بل کس دی. که چېرته اوریجنل کس وي صحیح دی. که اوریجنل کس دی نو څنګه موږ کولی شو دې ویډیوز دي اپلوډ کو. دا زما په فکر دا چې اوریجنل کس نه دی. دا کس چې دی د بل چا ویډیوګانې اپلوډوي. او څنګه اوریجنل کس نه دی؟ اول قدم کې د دې فالوورز ډېر کم دي، ځکه چې هلته 17 میلیون دي، دلته 1,640,000 دي. نو دغه چې دی اوریجنل کس نه دی، دا د بل څوک دی او د دې ویډیوګانې چې دی کاپي کوي. وشو یو مثال. ورپسې دلته کنټینټ چې دی مکمل ګورو. دې په نوم چې څومره اکاونټونه جوړ شوي دي. دا خپل هندی دی او دغه اوریجنل د دې آی ډي چې دی دا به کوم یو وي. د دې به چیک کو اوریجنل آی ډي، خو چیک کوئ به په دې طریقې سره به د دې اکاونټ چې دی وزټ کوئ او ګورئ به آیا دا ټیک ټاک لري نه لري. نو دغه نوم پاسنۍ نوم باندې به ګورئ. که چېرته یو کس نه لري نو ویډیو به ډاونلوډ کړئ مکمله 1 ساعته 2 ساعته. دې نه به شارټ شارټ مزیداره داسې وایرل کلیپونه ډاونلوډ کړئ چې هغه به ډایرکټ په فیسبوک باندې یا ټیک ټاک باندې چې دی ډېر وایرل شي. یو کس وایي زه ایډیټینګ برخه کې ایډیټینګ برخه چې دی هم دا اوس په دې ویډیو کې شته دی، هغه به انشاءالله رینوټ به ویډیو ډاونلوډ کړو. هغې کې به ویډیو چې دی ایډیټ کو. داسې لانګ ویډیوز نه به تاسو یو کلیپ راواخلئ، 2-3 کلیپونه چې تاسو راواخلئ ډېر زیاته وایرل کېږي. اګزامپل پوډکاسټ کې د یو اس اے وي، د هر یو پوډکاسټ چې تاسو ډاونلوډوئ هماغه پوډکاسټ به تاسو ویډیو ایډیټ کوئ مکمل. دغه پوډکاسټ چې دی او پوډکاسټ کې داسې نه دی تاسو هر یو ویډیو ډاونلوډ کړئ. دا وګوره دا ویډیو په 9 ډیز کې یعنې 9 ورځو کې 8,350,000 ویوز راغلي. دغه کنټینټ وایرل کنټینټ دی. دې نه موږ استفاده کولی شو. شرط دا چې دا ټیک ټاک ونه لري. که ولري خو ایډیټ کې به ډېر زیات احتیاط کوئ. داسې ایډیټ وکړئ چې ټیک ټاک والا پوه شي چې دا کس چې دی دا نوی راغی او دې لپاره ښه کنټینټ دی او دا چې دی وایرل کوي. او تا به وی پی ان یا پروکسی یا به ټي پی پی لګولې وي. اګزامپل اوس شو ډن شو. دا به زموږ د کنټینټ فایندینګ د یوټیوب کې وه. یوټیوب کې چې هر قسم ته کنټینټ وي انشاءالله ته یې سرچ کولی شي. او ورپسې چې موږ راځو لاندې رینوټ کې سرچ کوو. رینوټ کوم هغه کنټینټ سرچ کوو کوم کنټینټ چې ډېر زیاته وایرل وي. او دلته به چې نه ایپ دی دا به هم تاسو دې کې هم وزټ وکړئ. کوم کنټینټ چې دې کې زیات وایرل کېږي هغه کنټینټ کې هم وګورو چې په یو اس اے کې کوم کنټینټ چې ډېر زیاته کتل کېږي او ویوز ښه راځي. او بله دا چې موږ ته ارنین او آر پی ایم چې ډېر زیاته ښه وي. هر څه نه مخکې تاسو یو کنټینټ شروع کوئ آر پی ایم ته به ګورئ. که آر پی ایم یې صحیح نه وي نو تاسو به هغه کې لاس نه وایي. دا په ټرینډ کې راځي کوم ویډیوګانې چې ډېر زیاته وایرل وي. لاندې به راشئ دلته به تاسو خپله ویډیو وګورئ. که چېرته یو ویډیو باندې چې 200-300 پورې ویوز راغلی وي هغه ویوز چې دي پروا نه کوي نو تاسو بیا ټیک ټاک ته ورکړئ. ټیک ټاک لپاره ښه وي. که یو کس وایي داسې ویډیو راواخلم چې هغې باندې موزیک نه وي یوازې وایس وي، وایس پکې ورباندې ولګوم، دا هم ته ښه نظر دی. دغه ویډیوز به کلیک کومه چینایي ژبه پکې لګېدلی دی. خیر دا لرې کولم دی او که نه لرې کوې نه هېڅ خبره نشته. په ټیک ټاک باندې څوک کار کوي هغه پوهېږي په الریډي. په دې ویډیوز باندې زه کلیک وکړم نو دلته به ما ته دا شو شي دا ویډیو مکمله تاسو ته به زه ښکاره کړم. یو خو ماته داسې میسیجونه راځي چې بیخي جواب نشم ورکولی ډېرو بخښنې سره. بس دا وګورئ دا څه اور دی ډېره بخښنې سره. صرف دا ماته دا ویډیو شو شي پلی شي زه به تاسو ته مکمل دا طریقه وښیم چې دا ویډیو چې دی څنګه ډاونلوډوو او څنګه طریقه کوو. خیر دغه ویډیو چې دی ایپ خلاص نه شو مشکل نشته دی. زه به بیرون وځم او زه به لاړ شم بېرته هماغه ویډیوز ته او دا ویډیو چې دی زه به تاسو شو کړم او دا به څنګه ډاونلوډ کړو دغه طریقه چې دی مکمل تاسو ته ښیم. که چېرته تاسو رینوټ تاسو دا شیان نه ډاونلوډ کړی نو دا معنی پاتې شو دا برخه. نو تاسو دا یوازینی چې دی دا رینوټ په نوم دغه ایپ چې دی تاسو هم ډاونلوډ کړئ. دغه چې زما لاس کې دی تاسو هم دا هم ډاونلوډ کړئ. ورپسې چې دی یو بل ایپ دی ما تاسو ته مخکې هم دننه شم ایپ کې هغه هم تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه ایپ چې تاسو ډاونلوډ کړئ کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړل 2 دانې دې کې بلها ویډیوګانې شروع کېږي. هغه ویډیوګانې تاسو دې نه راواخلئ کوم چې په یو ایس کې کتل کېږي. ریسرچ وکړئ لږ معلومات ترلاسه کړئ. انشاءالله زه تاسو ته وایم چې په ټیک ټاک کې چې دی پوډکاسټ ویډیوګانې چې ډېرې زیاته وایرل کېږي او پیسې هم زیاتې دي
همداسې چې دی او سټوري ویډیوګانې چې ډېره زیاته وایرل کېږي کوم چې دی د بس داسې کنټینټ به ته ټارګټ کوې چې خلک یې زیات وګوري دا په دغه کې راځي وایرل کې فاریو کې راځي دغه ویډیوګانې به تاسو ډاونلوډوئ اګزامپل دغه کس دی 15,000 ویوز راغلي دي او کوکینګ د دې کوکینګ برخه دی دې باندې به زه کلیک کوم کله چې دلته راغلم دغه اپ ته پوهېږم چې اپ کې څه مسله ده که ما وي پی این لګولی د وي پی این له امله به کېدای شي دا مسله وي خیر چې تاسو هر یو ویډیو ډاونلوډ کړه نو ویډیو ډاونلوډ نه بعد چې دی موږ به داسې کار وکړو د دې ایډیټینګ برخې ته بیا ځو اوس ځو رینوډ نه به داسې یو ویډیو ډاونلوډ کړئ دا رینوډ دی تاسو د سکرین په سر چې ښکاري دې کې به زه دننه شم دغه رینوډ چې دی زه تاسو د خلاص کړم رینوډ څه ګټه لري رینوډ او بل چینه اپ چې درې واړه یو شی دي که مختلف فرق کوي دې کې ډېره زیاته فرق شته دی هغه کې ځان ته کنټینیو وي دې کې ځان ته کنټینیو وي او دا ویډیو به لږ اوږده شي خو مکمل تاسو ته به ګایډ کوم چې دغه ویډیو چې دی کمپلیټ وګورئ او انشاءالله دې کې به انشاءالله هغه مشکل نه وي چې کوم زه تاسو ته ښیم او ډېره زیاته اسانه ایزي میتود دی تاسو کولی شئ دغه رینوډ نه استفاده وکړئ او همداسې چې دی شو کړي دي چې موږ 4-5 یو داسې اپونه لرو چې هغې نه موږ ویډیو راواخلو په ټیک ټاک باندې ورکړو یو کس ته ډایرکټلی ټیک ټاک ته راځي مونیټایز کله چې مونیټایز اکاونټ اخلي مونیټایز اکاونټ دپاره ډایرکټلی داسې په کار نه دي ته پکې کنټینټ واچي اول به دا سکرولینګ کې یعنی هغه نیچ مطابق ته به ویډیوګانې ګورې کوم نیچ چې ته دې کې جګې نو هغې نه بعد چې ته کولی شې هغه کې ته ویډیوز پکې واچې او چې دی ستا ویډیو چې دی وایرل شي دلته به موږ ته ډېره کنټینټ شو کېږي اګزامپل موږ به تاسو ته یو داسې نیچ درښایو هغه نیچ چې دی په ټیک ټاک باندې ورکې وایرل شي که دلته یو سکرین شاټ دلته تاسو ته ښودل کېږي چې د دې آر پی ایم چې دی 0.61 یعنې یو شپېته دی د دې ویډیوز ته ګورئ ویوز څومره راغلي دي او پیسې څومره ورکوئ $150 یا $200 همداسې $180 دا آیا رښتیا دي ټول رښتیا دي ولې وجه څه ده چې دا پوډکاسټ هغه ویډیوګانې دي فوټبال نو دا چې دي په یو ایس کې ډېر کتل کېږي دلته به په دې یو ویډیو باندې به کلیک وکړو دغه یو ویډیو چې دی موږ ډاونلوډ کړو ډاونلوډ طریقه چې دی رینوډ کې ډېره زیاته اسانه دی چې هر یو اپ نه ډاونلوډوئ هماغه اپ چې دی نوم ورکوئ په هغه کې په کروم کې انشاءالله بیا هغه کېږي دغه پاسنۍ برخه وګورئ شیر په دې شیر باندې به کلیک کړئ دلته به کنټینټ تاسو ډېر پیدا کړئ چې هر قسم تاسو کنټینټ پیدا کولی شئ په دې کاپي باندې به کلیک کړئ دا جنې چې هر څه کوي هغې سره زموږ کار نشته د دې ایډیټ سره مونږ کار دی 2 منټه ویډیو دی نو کروم ته به لاړ شئ کروم کې به تاسو سرچ ورکړئ په سکرین کې به سرچ ورکړئ کروم په دې کروم باندې به کلیک کړئ دلته چې دی مکمله تاسو ته دا شو کېږي که څوک پیډ کورس کې زموږ ځان جوین کول غواړي پیډ کورسو کې ډېره زیاته ایزي میتود سره تاسو ته موږ طریقه ښودلی دی په دې سرچ کې به ورکړئ رینوډ ډاونلوډر دا به موږ ته دا اوس به دا رینوډ ډاونلوډر چې دی موږ ته مکمل سکرین ته راشي په دې پیج به کې لینک به پیج کې دلته ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ دلته به موږ ته ویډیو ډاونلوډ شي او ویډیو چې کله ډاونلوډ شو دا وګوره کوم سایز کې ډاونلوډ دی کوم کوالټي چې هر یو یې مړه صرف ډاونلوډ شي دا به یو دقیقه 2 دقیقې به ونیسي دا به ویډیو مکمل ډاونلوډ شي دا ډاونلوډ باندې یو څه لګیا دی هغه ملګري چې هغې ته یو پیغام لرم یو زما ریکمنډ دی چې هغه دوستان چې غواړي ټیک ټاک څخه پیسې وګټي نو موږ سره اول تاسو ما ته میسج وکړئ موږ تاسو ته مکمل طریقه وښیو تاسو به ګایډ کوو یو کس دی غواړي له ټیک ټاک څخه پیسې وګټي هر څه نه مخکې هغې ته یو نالج پکار دی درس پکار دی باید یو څه زده کړي ټیک ټاک په اړه داسې نه ده چې یو ټیک ټاک مونیټایز اکاونټ واخله هله پیسې ماته شروع شو دا ټول دروغ وایي ټول فیک دي کوشش وکړئ دې نه ځان وساتئ ټیک ټاک باندې هغه کس کامیابیږي کوم کس چې هغې سره نالج وي او پته ورته وي چې ټیک ټاک څخه زه څنګه پیسې وکړم یو کس وي اورجنل کنټینټ باندې جوړوم اورجنل کنټینټ پښتو کې پیسې لږ کمې دي خیر که چیرې ته غواړې او ټیک ټاک څخه کافي اندازه پیسې وګټې هغې دپاره لومړی شرط دا چې ته به داسې یو کنټینټ داسې نیچ پسې ګرځي هغه نیچ چې ډېره زیاته وایرل وي په یو ایس کې نو هغې دپاره هر څه نه مخکې چې دی تا ته نیچ ضروري دي یو کس وایي په یو هفته کې زه ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز کوم آیا امکان لري که نه لري زه درته څه وایم امکان لري خو شرط دا چې ته به هماغه میتود سره ځي اوس زیاتره ملګري چې دي کرایټیریا چې پوره کوي د ټیک ټاک هغه داسې وي نیوز باندې کار کوي یو 3 دانې نیوز چې هغه یو نیوز چې دی په یو لک ویوز راشي نو هغې کرایټیریا چې دی پوره کېږي او فالوورز هم په دې باندې پوره کېږي او بله دا چې بیا کنټینټ چینج کوي او ویډیوګانې پکې اچي او د एकदम پکې پیسې ترلاسه کوي هغې ته پر موږ ځان یو
تاسو ته طریقه ده، یو داسې میتود دی چې هغې سره تاسې کولی شئ زر مونټایزیشن واخلئ او ټیک ټاک څخه ارننګ شو سٹارټ کړئ. زیات ملګري چې دي موږ ته کمنټ پدې کې دا کوي چې فیسبوک کورس هم تاسو لرئ، نو ټیک ټاک اوس ټیک ټاک ښه دی که فیسبوک ښه دی؟ زه تاسو ته دواړه ریکمنډ کوم، دواړه ښه دي. هر یو کس چې دی دواړه دې شروع کړي. یو کس وایي ټیک ټاک باندې پوهېږم ایکسپیرینس لري نو ټیک ټاک ته راشه، که چېرته ایکسپیرینس ټیک ټاک باندې نه لري نو فیسبوک سټارټ کړه. زما دواړه تاسو ته ریکمنډ دی. موږ فیسبوک باندې ډېر زیات پیجز باندې کار کوو، نو ډېر زیات نشم ویلی، دلته نشم ویلی، خو زیات پیجز باندې کار کوو، نو سلو نه زیات. نو تاسو هم کولی شئ او په دې فیسبوک باندې او ټیک ټاک باندې زیات اکاونټو باندې کار وکړئ. انشاءالله تاسو هر څه ریزلټ چې دی تاسو ترلاسه کولی. دغه ویډیو چې 2 منټه دی، نو هر څه نه مخکې دا چې کله ډاونلوډ کېږي هغه کېږي، موږ به تاسو لاړ به شو کپکټ ته. کپکټ کې ایډیټینګ طریقه به تاسو ته وښیم. که یو کس وایي کپکټ پرو په کار دی نو کپکټ پرو موږ سره شته دی. تاسو کولی شئ کپکټ پرو چې دی په 1500 روپۍ پی کې آر 1500 کلدارې باندې یعنی ملاویږي. په افغانستان کې چې دی 200-250 افغانۍ باندې ملاویږي، په پاکستان کې چې دی 900 کلدارو باندې ملاویږي. که چېرته بیا تاسو کلدارې لرئ افغانستان کې نو موږ ته کلدارې ولېږئ، که چېرته تاسو افغانۍ لرئ نو افغانۍ موږ ته ولېږئ. هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو کپکټ ته. کپکټ کې موږ دا کپکټ پرو ما سره لګېدلی دی، نیو ویډیو باندې به کلیک کړم. په دې ویډیو کې به زه هغه ویډیو سره واخلم کوم چې ما ډاونلوډ کړی دی. ما خو ډاونلوډ کړی نه دی الریډي، خو دلته به کوم ویډیو چې دی ما به ډاونلوډ کړی. دغه ویډیو ما ډاونلوډ کړی دی 23 سیکنډ دی. دا به زه په دې باندې اډ کړم. دلته به زه د دې ایډیټینګ طریقه به تاسو ته مکمل تاسو ته وښیم دا ویډیو به څنګه ایډیټ کوو. هر څه نه مخکې د دې به داسې کار وکړئ. اول دا ویډیو باندې به کلیک کړئ. تاسو دا ویډیو باندې دا ما رینوډ ډاونلوډ کړی دی او لږ دی. اول هر څه نه مخکې د دې دا به داسې کش کړئ. دلته به تاسو وګورئ نور هم کش کړئ. ډېره بخښنې سره ټرانسفرم باندې به کلیک وکړئ. دلته به دا میرر کوئ. کله چې دا میرر شو، میرر نه بعد چې دی لومړی برخه چې دی خلاص شو. دویمه دا ده چې په دې ویډیو باندې به تاسو کلیک کړئ. ویډیو باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو ویډیو باندې کلیک کړئ نو اوس به کار وکړئ. د دې وایس وګورو چې وایس څه شی دی. دغه وایس چې تاسو بیخي بند کړئ. کله چې تاسو د دې وایس بند کړئ نو که چېرته تاسو په دې باندې سټوري اچوئ، سټوري لیکل ډېر زیات اسانه دی. سټوري یعنې څنګه کیسه ور باندې واچوئ چې ټیک ټاک والا ته پته ولګي چې کنټینټ چې دی اورجنل دی. ښه هر څه مخکې دا خو خلاص شو. که سټوري لګوئ نو سټوري چې دی طریقه درته وښیم که نه. سټوري یعنې داسې چټ جي پي ټي ته وایي چې یو سټوري ما ته ولیکه. هغه سټوري چې تاسو کله راوړله په دې ټیکس باندې به کلیک کړئ. په دې آټو کپشن باندې به کلیک کړئ. ډېرو بخښنې سره د ټیکسټ ټو اډیو باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو کومه لیکنه چې دلته کې واچوئ او کوم وایس چې تاسو غواړئ هماغه وایس سره دلته اډ کړئ. بس په دې دغه سره چې دی سټوري ولګېږي ستاسو د ویډیو سره. ښه دا برخه خلاصه شوه. په دې بیرته ویډیو باندې به کلیک کړئ. دلته به افیکټ باندې به کلیک کړئ. په دې ویډیو افیکټ باندې به کلیک کړئ. دلته هغه ټرینډینګ افیکټ به استعمال کړئ کوم چې په هغه کې ډېره زیاته هغه دي یوز کېږي او په ټرینډ کې دي. نو لومړی چې دی دلته سمارټ شرپن چې دی په دې باندې به کلیک کړئ. دغه وګوره سایز یې څنګه دلته به لږ ایډیټینګ وکړئ. داسې ایډیټینګ وکړئ چې هغه ویډیو چې دی کوالټي هم خرابه نه شي، ښه ښکاره شي. دغه ویډیو وګوره څومره چې تاسو ویډیو خرابولی هم شي او جوړی هم شي. ګوره اوس په دې کې وګوره دا وګوره لږ لږ به ایډیټ کړئ. هغې نه بعد چې دی دا وګوره ایډیټ برخه چې دی ډېره زیاته اوس نارمل شو او ډېر خراب یې نه کړه. دومره ویډیو دغه شی دی دومره بس دی. دویم برخه هم خلاصه شوه. ورپسې چې دی موږ سره هر څه نه مخکې د دې ایجکس ته به راشئ. دلته به تاسو هم لږ لږ ایډیټ ورکړئ. هغه ایډیټ ورکړئ کوم چې دا کپکټ پرو چې دی ټول فری دی. دا ګورئ موږ سره ډېر زیات شیان چې دي فری دي، ځکه تاسو ته بیا کله چې تاسو موبایل کې هغه کوئ هلته بیا هغه ښیي. دلته به مکمل داسې دا ویډیو چې دی داسې جوړوئ کوم چې یعنې اورجنل ښکاره شي. دا ګوره څومره چې تاسو لاس وهئ نو هماغومره چې دی تاسو ډېر پوهېږئ. په دې ویډیو کوالټي باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو چې دی اډیو چې دی په دې آټو انهانس باندې کلیک کړئ. دلته تاسو هم دا استعمالولی شئ. دا هم ویډیو چې دی ډېره زیاته ښکلا ورکوي. همداسې چې دی بل دا په دې په ټیکس باندې به کلیک کړئ. دلته ټیکس باندې به تاسو ورکوئ ستاسو د خپل چینل نوم څه شی دی، هماغه چینل نوم به تاسو ورکوئ. یعنې زما چینل چې هر څه نوم دی هغه به ورکړم. ورپسې چې دی لاندې به دغه نوم به دلته ورکوئ. وشو یو کس وایي زما ویډیو چې دی یوټیوب سایز دی، یوټیوب سایز لپاره چې دی هغه بیا نو په هغه ویډیو باندې به کلیک کړئ. نو په دې یوټیوب هغه باندې به کلیک کړئ. دې خوا داسې به کش کړئ. دلته یو آپشن دی ګوره ایکسپیکټ ریټو دی که څه بلا په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به یوټیوب سایز دا به 4:3 به داسې کوي او دلته به تاسو ستاسو سایز چې دی برابر شي. زموږ ټیک ټاک سایز پکار دی نو ټیک ټاک سایز لپاره
زموږ چې کوم ټیک ټاک سایز هغه به برابر کو. او هر څه نه مخکې دغه چې تاسو تر اخره پورې دا راولئ. او یو مهم پوینټ چې د ویډیو ایډیټینګ لپاره او بره چې د تاسو ویډیو په څه په باره کې دی هماغه ویډیو چې دی ټاپک به تاسو ولیکئ کیپشن کې. کیپشن څه شی دی؟ اگزامپل د دې ویډیو هغه څه شی دی میکینګ چې هر څه وي نو دلته به تاسو ولیکئ. دلته به پاس تاسې راوړئ داسې دا ستاسو اورجینل ویډیو کې راځي ښه هغه باندې هغه نه پوهېږي چې دا څه شی دی. داسې غټ ټمپلیټ جوړ کړئ غټ غوندې داسې چې ښکاره شي. ګورئ دغه ویډیو چې دی نو ستاسو هیڅ مشکل بیا نه جوړئ. زیات ملګري چې دی وایي که نه چې زموږ ویډیو کې دا مسله ده دغه شی چې تاسو ولیکئ ما چې داسې پاس کې ولیکل نو دې سره ستاسو اورجینل ویډیو حسابېږي. بیخي سړی بیا هغه والا نه پوهېږي نو سم چې ایډیټ وکړئ. اوس که ما خو داسې عارضي ایډیټینګ وکړو دې کې نور هم تاسو ایډیټ وکړئ ډېره زیاته پکې هغه کېږي. نو که ستاسو ویډیو کې وایس وي نو وایس هم چینج کولی شئ. وایس کوم ځای نه چینج کېږي په دې باندې تاسو کلیک کړئ او داسې به راشئ اډیو ته. په دې اډیو دلته چېرته دی په دې خیر اډیو باندې مه کلیک کوئ ډایرکټلی راشئ په دې انهانس وایس باندې کلیک کړئ. انهانس وایس په دې انهانس وایس باندې کلیک کړئ دلته به دا به وایس چې دی انهانس کوي. هغې نه بعد چې دی دلته ستاسو دا پروسه چې دی کمپلیټ شوه نو دې کې بیا تاسو کولی شئ مکمل طریقه چې دی ستاسو ویډیو هغه جوړه شوه نو کولی شئ تاسو دا ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. ستاسو ویډیو ډاونلوډ شو دې نه بعد چې تاسو کولی شئ تاسو ویډیو دا په فیسبوک ټیک ټاک کې ورکړئ. شرط دا چې وایس مې انهانس کړی وي او دغه کومه ویډیو ایډیټینګ طریقه چې ما تاسو ته وښودله دا مو کوئ. او پیډ کورس کې انشاءالله هغه طریقه درته ښودل کېږي کوم طریقه چې انشاءالله موږ پیسې ګټلې تاسې مو ګټئ. او دغه ویډیو چې دی اوږده شوه 2 منټ 22 دقیقې شوه او کوشش وکړئ زموږ ویډیو چې دی فولو ګورئ او هغې نه بعد چې تاسو کار سټارټ کړئ. ډېره مننه.